او کرتبا چرتبا خوراز کے بچے لگوند ہوا درا باندرا لا ظلم ڈانڈا ظلم مضبوط شلو وہ بچیا کنور نراز مرازا امداد را سر مکوا روٹے رالا مرا کوا جامر رالا مروڑا وہ بچے دا زنگل پا پانو کے میزان پٹ کرے دے تانا بروٹے نگوارما دا زنگل پانے خورما خوب بچے دومرا راشا چستا بوئی را باندے ہو لگی گی سوخ چپورے لگیا دا فریاد کئی آوزوی پسینور پورے وطا آواز کئی چوا مجان زستازو امتال رالما خونن ببلا مامل در سرکوما داور توی چوا بچیا لخود واپس بیجاب بدن میں جامی دولی دلی دے بچے دستر گونا میں نظر علت دے زدوین منا خلقون میرا پانیو کا بیارا جوخشا چے دا سٹو گیروان دی بوئی کمتان زمان دزوی بوئی مالا راگے اور توچے واما نظر لخزدارا سیرا کرا بیادا چاڑ راکا چه مورد ترکمی جوندیوی تر آغی پوری بزتا سر وقت تیر نکما پا دے چاڑ دا مورد تنی نصر جدا کا اور توی و بچیا که کورت من بوزینو ممی بوزا که رزق نرا کہنو مرا کوا خو بچیا پا خدای قسم دے کلا کلا رازا او کن رازی نو مخبا قبلی باندے چکلا ہواوی نا اگا ہوا تو ادرے گا چستا خوشبوئی پا ماہ باندے رازی ورطوی اما اوستے پا دے بیاس تخپیو لاسو نترما لاندے دے غرزو ما دا چار دے پا مرک دما ستا پا جوندان کے زما کوروان دے اوستے قتلو ما نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق ددوارو جانو سردار زکا فرمائی چی مور سر خدمت کوئے مور سر محبت کوئے مور سر الفت کوئے کزوے سومر ظلم کئی بیا مور ورط دعا کئی اگر مور لگیا دا وی و بچے زخو دا رسید ترلو نیما زخو گام غستے نشما لگو تلدو برباد کما بدن میں سرمن کود شویدہ و بچے کو خویل شویدہ زد رسید ترلو قابل نیما امدہ سران نصر پرے کا لا تیرا گزار کا او پسینے ورطا دوارا گوڑی مات کرے چسو وقتے چاڑو والا پا مرے خودا مور ورطا وی بچیا عرب کریم فرمائی چی ولا تقل لہما اف مور تب اف قدرے نکے ولا تقل لہما اف مور تب اف نکے ولا تنہرہما مور تب زور نرسے رتی اس پہ سے بینے وقل لہما قولا کریما ورطا وی اما آیاتو نراتا موائے زما قربانی گز تالا کو ما ورطوئی بچیا ما دیر وقت کلی کرے و بچیا مابا پاکفل بانے زا پغرمو سے دما غطمی پسوری اصولی ورطوئی بچیا زبدش پیک ما شتاو ما تا تب ہمیں دا سر سادر وخواو بچیا تانا میں ماشی شڑلی دی تب ہمیں پگئی کیوے ماں بپردے جارو آلا علا بما روٹے خوڑا چا تب ہمیں مولک و بچستا دا پارا میں مزدوریوں کو در پا در اگر زیدما و بچے ماما لالا وکو لابد دوزخ کی گواروا چاہی ورطوی اما تکار سوے خسک دا نپرے کوما لاندی را گزار کا چاری والا پسینہ کی خودا او پا مزم زمارے تور لنشو بدبخت بچے دے ظالم بچے دے اگا چاری واغستا او دا مور پا مرے کی خودا آج تردی چھ دا مور دا تنین سر جدا کر مور آواز کئی چی وہ بچی اللہ دیتا تا تکلیف ندر کئی دوین آواز رازی چی وہ بچی اللہ دیتا تو بات نہ ہو ساتا وہ بچہ بیغمہ جن دے اللہ نصیب کا
و بچی زو خو به دې ورځ به کې په خپله مړه شوی وما خو زما په قتل دې ولې ځان هلاکه کور ته راغې ښځې ته یې وې ښځې وایا اوس خو بم کور جوړی کنا دا چاړه چې د وینو سره ګورې دا زما د مور د بدن وینه ده دا هغه وینه ده چې دا مور ماله ډېره کړېدلې وه د ډېرو خانانو مزدورۍ وکړلې خوارې وکړې خسکې وکړې خو زه یې لوی کړمه نن مې د هغې مور په وینو باندې دا چاړه سره که چې چا زه وړوکی لوی کړی وما مور ورته وایي چې بچیا ستا کور دې الله جوړ کړي بچیا تا دې الله باد کړي زما خیر دی ورته ښځه اواز کوي چې د مور نه به دې زړه روباسې زه نه منم چې دا ستا د مور وینه ده زه دا چې د مور د بدن نه روباسه چې زه د غزله وینمه واپس ورغی او د مور بدن یې ټوکړه ټوکړه که زړه یې ترې نه راهبار که هغه یې چاړه کې ورکه چاړې ته بله ګورې زړه ته چې وا زما د مور زړګیه د ښځې د لاسه مجبور ومه نو ستا بدن مې تیکه تیکه او قیمه قیمه کړلو دا زما د اما زړه دی نن مې په چاړې سوکه کې ورکړی دی او راروان یمه آن چې دروازې لره څه وخت چې دروازې ته راغی محمد رسول الله امتی ده په خدای باندې قسم ده هغه امتی لګیا دی د دواړو جانو سردار امتی خپل مور ته لګیا دی ورته وایم دا خو هغه وینه ده زما د مور چې ما سره تکلیف کړی ما سره مصیبت کړی هغه زړه ته به راوګورې چې زړه ته یې وکتل اولاد په دروازه باندې ګامې خوده د زړه په تماشه و څه وخت چې د زړه تماشه یې کوله لاندې دروازې درشل وه په هغې درشل باندې خپې تندک وه لاندې ماشوم بچې پرېوته واده کړې زلمې پرېوته چاړم تې غزار شوه او زړم تې نه ګزار شو د هغې نوک نوی نروانه ده اغه زړه لاندې پروت دی زړه نه اواز راغی چې و بچیا زما دا لالولو خیر دی د قتلولو خیر دی و بچیا زما دا بدن د ټوکړې کولو خیر دی خو و بچیا وایا چې ستا تندک مخ په باندې راغی دروازې درشل راله و بچیا تندک دی خور زما خیر دی خو ته خو به خوب شوی نه نعرہ تکبیر مولانا محمد طارق زندہ باد ورته د زړه نه آواز راځي و بچه که په ما دې نارې تېرې کړې لوګي او تل نه دې تېرې کړې و بچه په سینه دې راله ډوګې خښې کړې و بچه په جاړه دې راله سر جدا کړ و بچه زړه دې رانه راووسته په دې ټولو مې پروا نشته ای بچه د دروازې په درشل دې تندکو خوړه و بچه دا راته وایه چې ته خو به خوږ شوی نه قضا ربک الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا رب کریم فرمائے چې تاسو د خپل رب عبادت وکړئ د خپل رب اطاعت وکړئ بیا ورپسې دویمه درجه د پلار او د مور خدمت وکړه د پلار سپینګیري نه دعا واخله خانه کعبې نه مه ورځه د مور خدمت وکړه د رسول الله علیه السلام روضې نه مه ورځه و د الله بندګانو راشئ کونینو سردار یو مریض له ورغی مریض سر ته ولاړ دی بلال رضی الله عنه ورسره دی رسول مقبول دعاګانې کوي چې یا الله زه درته سوال کوم دې مریض لا صحت ورکا چې د هغه مریض مخ ته وکتل نو ژبې خولې نه بار ده او سترګې ټغروت ای پروردګار علما دا مریض دې په کوم غم کې راګیر کړی دی دا بېلمازو روجه خور او که نه د څه ګناه کړی ده ښځې ورته وی ډېر دیندار دی روجه دار دی مونځګزار او پرهېزګار دی وی قربان بیا خو وی لږه مور ته نه خفه ده او مروره ده کېدی شي خدای پاک یې رانیولي وي
رسول اللہ مور پس سوال جوابو کچھ راشا موری میدان تراغلا ورطوی استاد دی بچی زندگی سنگوا ورطوی آقا مزیدار زندگی دا دیندار زندگی دا ملگزار و روجدار زندگی دا خلق عزت نخپیما ورطوی اے بی بی پا خدای قسم دے استاد دی زینستانوزی ددبا قیامت پور دا جب باروی کلمہ بونوی شہادت کلمہ بے نصیب نشی نہ خدای پا منزونو تے معاف کئی نے پا جنو معاف کئی نے پا رجوع معاف کئی اللہ بطی علا پخلا کی گی چھ ترسو تے تپخلا شوینے ورتے وچے حبیبا زمازت زو رسول دے دا بچی او کار کو دا خپل مخ اختیار ہو ما سر صلاح نوا مشورہ نوا ما سر خوراس کا کے شرک لو ما سر مینا ندا کرے بچی عزت نخپے ما بلال تا حضور آوازو کجوا بلال لاشا لرگی راجا مکا چی لرگون اور جوڑ کو پا اگی لمبو کی واچو نو دا دن بسوزی گنی ساتی نوزی خدا دے زمونگا استاسو پلارو مور مونگنا نخپک عزیزانو پلارو مور لوی درجت معشوم بچی چکل دنیا ترازی دا مور دا آرام نو اللہ دے مور لدہ دریو سو دا شپیتو حجونو قبول شو ثواب کولی کی دا اولی رب کریم فرمائی چی و بی بی معشوم بچی دنیا تا را روانو تالے تکلیف درکا دریس وش پیتر گنا داستا پا غم کیوں مصیبت و درد و تکلیف کیوں دا عرق پسر بزستا دا پارا دا قبول شوی حج ثواب لکما اے بچستا پا مورستا دا وجنا اللہ مائل دے اللہ وی چستا دا دنیا تا درات لو پا وجا ستا مور وفات سلا دو خود شہدو دا نیم شہدانو ثوابا زی آواز ستا پکے دو ستا مور لوار کما کلکدا دا مرشم دا کہدو دا نرستو وفات شوا نو دا بدا احدو دا بدر شہدو قطار کے ولاروی زکچے بچیا دے مورت دنیا ترا پیدا کولے نو پدی تکلیف تیرے دزے لحاظ آتما نو بچیا تیم لحاظ آتا گنی قبر بد خراب کما حشر بد خراب کما نو زمان عزیزانو عرض دا دے چے مور پلار خپوی نستا تبلیغ قبلیگی پلار و مور چے خپوی نستا نپلونا قبلیگی پلار و مور چے خپوی نستا حجونا قبلیگی رحمان بابا فرمائی وی دا خلیل دا کعبے دا کعبہ بہتر دا دا خلیل دا کعبے دا کعبہ بہتر دا چی آباد کا سوک ویران کندر دا زرا دا مور زرگی خوشحال کا دا مور زلو دارش عظیم دے دا خوشحال کا چا دا مور اوف اسمان تلار نشی گنی دنیا ما پیہا بد برباد یا اللہ زمون پلار و مور مرورو خپا مکان حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرمائی چزما تشا گردان ہوئی چھ ایسا منگو استازا منگ بیگار تو پا جنت کیولی دی چھ جنت پا منبر ناس ہوئے او پرشتو در باندے ملغلر راشندلے گیرہ چیدن ملغلر